پر سپین بولدک د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خطرناکه جګړه په اړه یې شهباز شریف او د پاکستان سفیر منصور احمد خان طالبانو ته سخت غبرګون ښودلی او اخطار یې ورکړی دا چې شهباز شریف او منصور څه ویلي آیا د چمن دروازه خلاصه ده څومره مرګ ژوبله رامنځته سوې که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ سلامونه قدرمنو لیدونکو زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست د بولدک او چمن جګړې ته د پاکستان غبرګون ورته پیښې باید بیا تکرار نسی د پاکستان حکومت د چمن سره پر پوله د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د تیرې ورځې نښته غندلې او د ورته پیښو د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د دوشنبې په ورځ د ډسمبر پر 12 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان پوله ساتو ځواکونو په بېدلیله ډزو کې یو شمېر پاکستاني وګړي وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي هغه د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ ویلي د افغانستان سرپرست حکومت باید دا یقیني کړي چې دا ډول پیښې په آینده کې بیا تکرار نسی همدارنګه وروستي معلومات ښیي چې د چمن لاره بیرته پرانیستل سوه همدارنګه منصور احمد خان هم ویلي چې د دغه نښتو دوام ښې پایلې نه لري د کندهار لپاره د طالبانو د ادارې چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او چمن کې له پاکستان سره د افغانستان د تګ راتګ لاره له پرونۍ نښتې وروسته بیرته پرانیستل سوې ده یا د لار پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د نښتې له امله تړل سوې وه د رسنیو د تېرې شپې د معلوماتو له مخې د یادې نښتې د وژل سوو کسانو شمېر او د ټپیانو شمېر 21 تنو ته رسېدلی د کندهار لپاره د طالبانو د والي ویاند ویلي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې له پاکستاني ځواکونو سره د جګړې په نتیجه کې د دوی خواته یو سرتیری شهید سوی او د دریو ملکي وګړو په شمول 10 نور ټپیان دي د پاکستان پوځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په چمن کې 6 ملکیان وژل سوي او 19 نور ژوبل سوي دي د پاکستان پوځ د خپلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي له دې سره په افغانستان کې د پاکستان مخکینی سفیر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان په اړه لوړپوړی ډیپلوماټ منصور احمد خان د ورته نښتو د بدو پایلو خبرداری ورکړی نوموړي د دغه نښتې له غندلو سره ویلي چې په دې اړه باید د طالبانو ادارو سره مخامخي خبرې وسي د منصور احمد خان په باور یادې نښتې سیاسي سوداګریزه ترانزیتي او نورو برخو کې د اړیکو او همکاریو د خرابېدو سبب کیږي د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د یادې نښتې په اړه د پلټونو د پیل خبر ورکړی قدرمنو لیدونکو نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان